زمونږ شیخ صاحب هم تصوف سره تعلق لري او زیاتر صوفیه کرام ناست دي. الحمدلله وای عزتمندو یو نسبت دی او یو صحبت دی. ها نسبت باندې کامیابی نشته چې زه د پلان کې مریدم تلک امه قد خلل لها، زه د پلان کې بالکیم، زه د پلان کې شاګردم، نه په دې باندې کامیابی نشته. صحبت کې کامیابی ده. څومره چې کثرت صحبت وي. ګوره تاسو ته یو حدیث ته اشاره کوم، مشکا شریف او ډیرو احادیثو کتابونو کې موجود دی. یو سفر نه په واپسۍ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو نه لږ علاحدګي اختیاروي، ضرورت د پاره لږ وړاندې لاړ. د خپل صحیح مرشد، د خپل یو رهنما، د چا سره چې د بیعت کړي، څومره چې نزدېکت حاصلې، تا ته به فیوزات حاصلېږي، تا ته به برکات حاصلېږي، تا ته به انوارات حاصلېږي. څومره علاحدګي چې کې نو ډېرو کړاوونو سره به مخ کېږي. نبی علیہ السلام مبارک لږ وړاندې لاړ او د نبی علیہ السلام عادت شریفه کریمه دا وه اذا ذهب المذهب ابعد، کله چې ضرورت ته به ته لږ به وړاندې لاړ. نو تر څو چې نبی علیہ السلام مبارک راځي، صحابه کرامو نه دوه کارونه سرزد شوي. یو دا چې میږتونو هغه میږتون ته یې اور اچولی و، هغه میږو سوړه میږتون چې و هغې ته اور اچولی و. او دویم یو بلبله وه مرغۍ، د هغې بچي نیولي و. دا بلبله راله د بچو د پاسه داسې دورې وی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل دا چا دردمنده کړې ده، ردو الیها ولدها، د دې بچي پرېږدئ، د دې بچي تاسو نیولي دي، دا بلبله دا مرغۍ دورې وی، پرېږدئ. صحابه کرام پر هغه بچي چې نیولي هغه پرېښودل. بیا چې وکتل ویلې دا ولې څنګه اورم ورته اچولې؟ ویلې دې میږیو مونږ وچیچلو اورم ورته واچو. ویلې دا هم ښه کار نه دی کړی. ملا علي قاري مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کې لیکي چې د خپل قائد، د خپل رهبر او د خپل مرشد نه لرېوالی نقصانات. صحابه کرام خو زمونږ استاد دین بنیاد دي. نبی علیہ السلام مبارک نه لږ فاصله کې راځي نو دوه کارونه تی کېږي، هغه مرغۍ بچي او یا دغه میږتون ته اور. بهر صورت عزتمندو